ان الله یامر بالعدل. دا یو سواتن لږ مشکل دی واکیدا. ان الله یامر بالعدل، الله حکم کوي خلق ته بالعدل، په عدل سره، اے په انصاف، چې توحید دی، عقاید دی، عبادت رب دی. ٹھیک شو؟ العدل توحید، العدل عبادت کول د یو الله، والاحسان ادا کول د فرایض، یا والاحسان او طریقه د عبادت په خیر طریقې سره په مقدار د کیفیتو. ٹھیک شو؟ و ایتاء ذی القربى، الله امر کوي تاسو ته ورکول د حق رشتہ دارانو ته، ایتاء ذی القربى ورکول د حق ذی القربى خاوند رشتہ تا. نو مسئله ثابت کړه ایصال الخير الى الخلق، خلق ته خیر رسوي. وینا الفحشاء او من کوي خلق لرا. ٹھیک شو؟ وینا الله من کوي الفحشاء د بدکارونه، بدکاری ستوي فحشاء ما يعرف قبحه عقلا وشرعا، هغه شی چې دغه قباحت عقلا معلومیږي او شرعا معلومیږي، لکه زنا شو. او دا عقلا ناروا دي، شرعا ناروا دي. والمنکر اور هغه شی چې خلاف د شرع نوی. ابن عباس وی والمنکر سمانا ما لا يعرف في شریعت ولا في کتاب و سنت، یا ولا في سنت. والبغي اور ظلم. یعظکم الله نصیحت در کی تاسو ته لعلکم تذکرون، چې نصیحت واخلئ. عمر ابن عبد العزيز رضی الله تعالی عنہ چکلا بادشاہ شو، نائب چ خطبه ویلا ان الله یامر بالعدل، به خطبه کې وی اين پس خطبه اوسم دا وی منګم ویو، کومم په مطلب نه پیګو، چې چاته یې په مطلب نه پیګو. واوفو بعهد الله، دا یو آیت ته خو جامع د احکامات ده. العدل توحید، العدل اصول د دین، الاحسان کیفیت عبادت، ایتاء ذی القربى حقوق العباد، وینهى الفحشاء حرب بدکاری، شرک فعلی او نور ټول ارس، والمنکر هر خلاف د شرع، والبغي او ظلم په حقوق د باری تعالی او ظلم په حقوق د عبادو کې. لعلکم تذکرون، سمره جامعات ته. واوفوا بعهد الله، وکذا خادعتا واوفوا بعهد الله، او پرواله کوي د خدای په وعدو. کومه وعده؟ درې معنی کې تفسیر ماوردی. اوفوا بعهد الله اطاعت الله و طاعت رسوله، وفاو کې په وعده چې تاسو کړی د الله سره تابعداري او دغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. دیو معنا اوفوا بعهد الله ای النذور، اگر نظرونه چې تاسو په ځان منلې دي جائز نظرونه هغه پورا کړئ. درېمه ترجمه واوفوا بعهد الله التزام احکام الدین، التزام احکام الدین. وفاو کې په وعدو د الله، الله حکمونه اومنه. اذا عاهدتم، کله چې تاسو وعده کړی دا، ولا تنقضوا الايمان، اما ما توي وعده بعد توکیدها، پس په خوالینا. سمانه اسلام دې قبول ک نو مرتد کېګا ما، پیغمبر دې تابعدار وعده دې وکړه پرېګه دم، الله توحید منل دې نو شرک مکا. ها کذا مفسرین فرمای تمام هغه عهود چې په منځ د مخلوقاتو کې دي، وعده دې چا سره دین کړی دا مبدلو. وقد جعلتم الله، او حال دا چې تاسو ګرځولې وی الله علیکم فزان خپل، یعنی په وادي خپل کفیلا ذمہوار. ان الله یعلم، الله پویږي ما پاکارون تفلون چې تاسو کوي. ولا تکونو دکو پورته د آیت مبارک شه او فو سرا د دې ربط ته، او په دې کې بیان اشاره ده چې اشاره ده چې نقض عهد من فعل السفهاء، نقض عهد من فعل السفهاء، وادي ماتول د قمقل خلق کار دي. په دې کې تمثيل دی دیو قمقل خزي. ولا تکونو امکه تاسو کلتی پشان دغه خزي زنانه نقضت غزلا، چې شلولوس پردل به غزلا سشه پرسیا خپل، غزلا تارون خپل. خو ذکر دا غزل دی امراتن مفعول معنا، غزلا مغزولها، هغه پنسیر شل شي خپل، هغه تارونه خجول شي خپل. سرخه خو پیژنې کنه په خوا سرخه وا
او دې زنانو په دې سرخی باندې تارونه جوړول بیا به میخونو پغی به پونه جوړولې ٹھیک شو ادا زنانو به مستقل کارو پای زمانہ کې منګم لیدې زم په زمانہ کې یعنی اوائل اوس دا خلق مالدار شل نو سرخی پرې خو دې نو هغه مکه کې یو زنانه وقمقلا او ای صرف جنکه سرخی به کولې ټول له پونه ریشلې سپنسی چې ورته کنه سپنسی به اورېشل پونه به جوړ کړي خا په میخونو به اوخه جوړي چې ما خام بشي بس ته ځای نیوي دا خراب دي نو بیا به ټول او رزر ذکر حساب بیا اوخه جو نو دا د قمقل بن اعظم کارو کنه ټول ځان ستړک ان بیا روان ک نو مانس شو نقض العاد من فعل صفها لکه دا زنانه چې سفیها وا ناقضت سپړدلې به غزنا اغسپن سیر شل شوی خپل من بعد قوتنا پس محکم کولونا انکاسا ټوکري ټوکري ټول به پونه جوړ کړي ما خام به بیا ټوکري ټوکري تسنس وکړه پونه ریشل او جوړول او بیا تسنس کول خپل عمل بربادول دا د قمقل سری کار دی الله سره وعده د ایمان کول پیغمبر سره وعده د اطاعت کول خپل په مابین کې وعده کول او بیا بلا ضرورت طاقت ما تول دا د قمقل سری کار دی اتتخذون کی دا حرف استفهام مقدر دی او دا حرف استفهام مقدر لپاد افادی د زجر دی تتخذون ایمانکم معنا اتتخذون ایمانکم تتخذون ایمانکم اینو تاسو خپل قسمونه دخلا بیکارا دخلا غدر خیانت بینکم قرآن خپل کی ګورا تتخذون اتتخذون مقدر آی ګرځوي نیو تاسو ایمانکم قسمونه خپل دخلا بیکارا او غدر بینکم په قرآن خپل ان تکون امتون په دې سبب چشته دی یو ډلا ان تکون امتون چشته دی یو ډلا چې د مشرکانو ده یا اربا چې دا ډیره فائدې والا ده په اعتبار د اکثر امتن واغنى من امتن چې دا ډله د شرک ډیره فائدې والا ده په دې اعتبار چې افراد ډیر دي په دې اعتبار چې مالو تاسو وعده د ایمان کړی دا او د مؤمنان کم دي او مؤمنان غریبانان دي د مؤمنانو خلاف مشرک ډیر دي او مالدار دي نو آیا تخپل وعده د ایمان ماته په کثرت بلې ډلې او په مالدارۍ د بلې ډلې او پرېګ دي غریب ډله د مسلمانانو او لګ ډله د مسلمانانو دا سمکو ها انما یبلوکم بشک الله امتحان اخلاصو به په کثرت تاسو او په قلت به په مال او دولت وليبينن لكم او خامخ الله پاک بیان کی تاسو ته وليبينن لكم يوم القيامه الله بخامخ بیان کی تاسو ته ما كنتم فی تختلفون هغه مسله چنن پکې تاسو اختلاف کوئ مسله باندې پوښوي یو طرف ته حق دی بل طرف ته باطل دی نو دا حق په مقابله د باطل مپریږي دی اگر چې باطل زوردار دی اگر چې باطل مالدار دی اگر چې باطل تاسو ډیر نږدې دی او حق دامن حق چې پرې نه کېده او انما یبلوکم الله مدارک وی الله تاسو امتحان اخلي پس سره بحبل الوفاء من الايمان ببيعه الرسول صلى الله عليه وسلم الله ستای امتحان اخلي چې تا کوم ایمان راوړې دي باغی باندې کلک رواني او کې دنیا مفاد لپاره پرېږي دي ولو شاء الله کې چې خوښوي د الله پاک لجالکم امه واحده او تاسو په ټول ګرځولې په دنیا ولې نکړل زکات چې جبري ایمان مطلوب نه دي الله گمراه کوي چار چرادو کی او یادی توفیق ور کوي مناغه چاته یشاء چلا غواړي ولا تسالون او تاسو بکې دې چې تاسو نه اما کنتم تعملون دغه اعمالو چې تاسو کوي په دنیا کې ولا تتخذوا ايمانكم دا دغه آیت سره تعلق لري خو فرق دا دی دلته وی لا تتخذوا ايمانكم من یو خپل قسمونه داخلن بیکارا داخلن لپاره فساد ٹھیک شو
بینکم پکورنه خپل کې دا کوم مفهوم راغی تتخذون ایمانکم دخلا بینکم عدل تم راغی لا تتخذوا ایمانکم فرق یاد کا رومبی آیت کې دعوام و ذکرو پدی آیت کې اصحاب اقتدار حکم دے اے مقتدا علماء پیران لوی خلق چې خلق ورپس روان دي او ځکه چې داروس بما صدتم نه دي دا کرنه په دې باندې دلالت کوي چې د دې آیت تعلق مقتداهان سره دی بما صدتم پوجي سره معنا ولا تتخذوا ایمانکم او مگر ذو يقبل قسمنا دخلا اے بیکارا دخلا لپاد فساد فقرنا يقبل کی ولی فتزل قدم پس وبخويږي قدم بعد ثبوتها پس تکلکوالینا دو ترجمه یاد کا یا خود هغه چې قدم نه مراد دق ناقض العهد دی چې تا وعده ما تکړه نو بخوځي قدم پس تکلکوالینا بس ٹھیک شو دیمه توجیه خدا دا چې دې فتزل قدمن مراد ا قدم د چا دی د اتباع دی اے عالمہ اے پیر سے اے بزرگ سے با دین مپریږي دا او کې پری دی خود ہوتا پس دراتون کو خلقو قدمونه به خوږي ځکه خلقو په پتا پس رواني او ستا غلطی چې دا سبب د تباہی د نور قومونو بشي علماء لیکي چې سمرا دین ته نقصان په ذلت عالم ملاويږي دمر دین ته نقصان د بل سره نه ملاويږي عثمانکم فتذل قدم پس او به خوږي قدم د تابعدار سا بعد ثبوتیا پس کلکوالینا ٹھیک شو او علماء ذکر کوي زاد المسیر چې ناقض العقد عاد چې دی یذل فی دینه کما تذل قدم الرجل بعد الاستقامه لکه اوسره په لار روانو او خویده سره مات شو دانګي چې چا دین کې کمه راوست نو دیم او خویده سره مات دي وتذوقوا السوء او بسکه عذاب بما صددتم وګره د ایمان معلوم شو په دې سبب صددتم عن سبیل الله چې تاسو منه کوي خلق الله د دیننا ولکم عذاب عظیم اما خپل په وعده الله باندې دولت دنیا معمولی بشک هغه شی چې الله څخه دی بهتر دی لپاره تاسو ان کو تعلمون ما عندکم ذکر د امور ثلاثه مقصد تحقیق د دنیا د خلطه اے کاذوی ما عندکم ينفد هغه مال چې تاسو څخه دی ينفد ختمی دن کې دی هغه مال چې الله څخه دی با همیشه دی او بدل ورکوم دوی ته ولنزینا خامخا بهتر بدل ورکومګه الذين مؤمنانو ته صبرو چې په دین صبر کړ دي اجر دوی دا اجرهم نزین نصر متعلق دی ولنزین اجرهم او خامخا بدل ورکومګه صابرانو ته ثواب دوی بیا سلمہ کانو یعملون په بهتر هغه عمل چې دوی وکاو ٹھیک شو په دې آیت کې درې مسلې دي اے تحقیر د دنیا الټا ګوره ما عندکم ينفد تحقیر د دنیا بیا وګوره دیم ولکم عذاب عظیم او دریم وتذوقوا السوء دا دنیا معمولی دا او دا سبب د عذاب په دنیا کې او دا سبب د عذاب په آخرت کې هغه شی چې تاسو څخه دی ينفدو ختمیږي وما عند الله باق ونجين الذين صبروا اقام خب بدل ورکو هغه چاته چې چا صبر کړی دی کما بدلا اجرهم هغه اجر د عمل دوی په خستاغه اعمال چې دوی کول بس مکه بیان شامل درست وایو ٹھیک ده بسم الله الرحیم من عمل صالحا من وهو مؤمن بشارت ته لپاره پس ذکر د تحقیر دنیا نه پس ذکر کولو د حقارت د دنیا پدریو وجوه سره او پدریو طریقو سره رومبه طریقہ ما عندکم ينفدو سچ در سره دی دنیا فانی ده دیمه طریقہ ولکم عذاب عظیم دنیا سبب د عذاب د دغه محبت دریمه طریقہ وتذوقوا السوء بما صددتم او دغه دنیا محبت سبب د عذاب په آخرت کې من عمل صالحا ترغیب دے په نیک اعمال باندې پس دا تحقیر د دنیا نه
هر چا چې عمل کو نیک من ذکرن ناری نوی او نساء یا زنانا و مؤمنون حال دادے چوید موحد جن برکم دیلرا حیاتن طیبا جن مزیدار جن د اطمینان و د سکون ولنجزینهم او بدل برکم دیتا اجرهم د عمل دوی باحسن ما كانوا يعملون ونجزینهم اجرهم اور خامخا بدل ورکوم دوی ته اجر دوی په بهتر هغه طریقې چې دوی کول یا بهتر هغه عملونه چې دوی کول یا بهتر هغه جزاء بهتر هغه جزاء د عملونو چې دوی کول ٹھیک شو بهتر هغه جزاء د عملونو چې دوی کول عمل چې حسنو کې احسنو کو جزاء به احسن وي حیاتن طیبه ایماندار ته جون طیب ورکول کیږي طیب عمده جون طیب لذیذ جون طیب د سکون جون او مراد دې جون نه هغه حیات برزخی ده ښا پس ته مرګ نه حیات ورکو حیات برزخی یا په دنیا کې جون ده او دا جون د طیب ده او هغه څه د استغنا د مخلوق نه یا داسی جن لکه روح المانی لکی تصحبها حلاوت الطاعت داسی جن چې ور سره به مرګري شي خوګواله د عمل الله اکبر دیوانه پوښ دا ډېر ډونګه خبره شو مرګري به شي ور سره خوګواله د عمل جن په دنیا کې ډېر دی خدا جن چاته ملاويږي چاته خوګواله د عمل مزکی خوګواله روزه کې خوګواله زکات نیک اعمال ټولو کې خوګواله سره مطمئن وي دا ډېر قیمتي جن دی چې تا ته په قران لستو اطمینان ملاويږي نو داستا خسته جن دی په مزکولو کې سکون دی نو دا خسته دا حیات طیب دی هغه جن چې تصحبها حلاوت الطاعت چې د نیک اعمالو خوګواله ورسره شي الله دې موږ ته نصیب کړي ولنجزینهم او دغه تاغه بزرګ ویلو کنا چون چتری سنجری روخ بختم سیاه باد گر در دل بود هوس ملک سنجرم آنگاه کی خبر یافتم من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم چون چتر سنجری بادشاہ ورته راشه اقتدار دل در کوما هغه ماته چې کوم سکون د الله په دین کې نصیب شوه دی ز بادشاہ سره سکون واقعي خبره ده چې کوم سکون په دین د باری تعالی کې دی نو دا ببل سیز کړي ځکه دا قران خلاصي کنا او دا بزرگان رانه لاړ شي نو دوی مرض خو زما مطمئنه زکه چې بل پنځپیر ته زم ختم لا اغه نه پس دا درز یو درې چی دا داسي پریشان کن رضوی چې بالکل پریشان نهایت نه مطالعه خوند راکې نه خوب راځي هیڅ نه او دا جون د قران سره چې کوم جون دی الله اکبر دا نهایت خوږ جون دی الله دې کې چې زموږ ژوندۍ ټوله په قران باندې وي دینه لوی جون په دنیا کې خوان لوی جون دو خسته خوان بالکل نشته ازما شیخ به خواهش ہے الله کتاب بیان کړي او اسوکنی کنا اسوکنی دیو ماشوم ځان تکې نه وایسه او بس ورته راځه د دې صورت ربط او د دې صورت خلاصه ده او کاغنی نو یو ځنګل ته لاړ شنه اونو کې کینا نو اونو توای سورته بقره خلاصه ده او ربطونه ده او دای مشکلات دي خو بس چې جون دی الله موږ له قرآن نصیب کړي ولنجزینهم اجرهم بیاحسن ما كانوا يعملون دا طالبان زما ډیر خيشي بیګا په لار اسلام دا طالبان لل مان مخک روانو دا سره تفکر چې تابع ګولونه دي صدا سے برخدل ما ته دا څه خوند راکاو ما چې بس دوی ته ګورم چې دوی مخک روانه دا د قران قدم نه قران ته قدم دا ډیر قیمتي قدم دی ډیر قیمتي قدم دی
ابس وتولى ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى. فاذا قرات القران ادب لپاره د وحی د قران چې قران وای نو اعوذ بالله وایوسا ځکه چې شیطان به تا خامخه د قران نه پاسي او خامخه به د قران نه اړي خامخه به د خبرې را لېږي. ناول په اخلاص وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلا چې را د کای لستلو د قران په پناه غواړه پنوم د الله سره د شیطان رټل شي وینا. انه د انه سره چې سوچ کوم کنه ته په پوي کې په انه باندې دا کله په ما صوفیت غالب شي یار صوفیت غالب شي دې سره خوان نه کې بل جهاد خوان کې خدا انه باندې پوښي تا ته ادب خود چې اعوذ بالله خوایا دا صرف تبرکن وایا چې محفوظي ورنه شیطان ته رسول نشي. شیطان خو پلیت دی نه پلیتو پسیږي. وګور انه دا شیطان چې دی لیس له سلطان نشته دی غلبا او زور الذين امنوا فمؤمنانو او پاګه چا چې رب اعتماد کوي پاګه زور نشته دی زور لګول وس کوي خو زما د شیخ خبره هغه اردو کې وس کوي خو اپنے منہ پہ کھانے پڑ جاتی ہیں. وس لګئی خو په خپل مخ سپېړ غواړي بیا چې تعوذ بالله وای کنده چې داسې زړه اخلاص دې په مخ ولا سپېړ راځي تختی بیا. انما سلطانه بشک زور غلبه شیطان هغه چا دا یتولونه چې دوستی ور سره کوي والذین او هغه چا دا هم به مشرکون چې په سبب دا شیطان به سبب یخا به مشرکون ای به سببه مشرکون چې په سبب د دعوت په سبب د شرارت په سبب د وسوسې شرک ی الله سره. و اذا بدلنا آیتن زجر ندی او هغه مانن شخص سره متعلق مسله ده چې کله الله وی یو آیت بدل کو بل راوړو نو مشرکین اعتراض کوي چې مخکنه خبره څه شو اوله بدل شو. د کافر کار اعتراض په پیغمبر مشرک بدعتي کار په اعتراض په حق پرس عالم. اما مؤمنین اغي کار سره ایمان اور یقین اطاعت اتباع. وذا بدلنا آیتن هر کله چې بدل کوم یو آیت زید بل آیت دا والله اعلم بما ينزل دا په درمیان کې حکمت ته اشاره ده. الله په دې په فائدې دا آیت راولېګا الله په دې په فائدې دا آیت راولېګا. وقالوا اذا مترزين انما انت مفترن فذان جوړونکې بل جواب افترا نه ده اکثر لا علمون اکثر نه پوي دي چې مطلب مسله پزړه اونې لګي وې د ځان نه جوړ کړه. لکه بعض خلک اوسم وي چې مولا علم مسله کې مولا را پاسو لګي دا مولا او لګي درا پاسه تک غلطی مکو غلط کار مکو نو مولا چې بیان کې دغه په ذات کې بتن نه راځي. آیا سړیو مسله بیانولا اور داغي د اغلا مسله اغلا چاو کړ لاس کټ کې اغلا چاو کړ لاس کټ کې دا چل یا سړی استاد اغلا خبر خمکه سنورم کو کنه نا بل چې معلومه شې چې غاله دغه چې خبره در باندې بدو لګي دا د اغلا په لاس کټ کولو نو معلومه شې چې غاله اجری کې اغلا نه نو هغه مسله بدن نه لې کنه. بل اکثرهم لا يعلمون. ٹھیک شو تفسیر مظهری وای تبارک الله ما وحی بمکتسبی تبارک الله ما وحی بمکتسبی ولا نبی علی الغیب بمتهمی. برکت نو مالک هغه ذات دی چې دای وحی جوړ کړی شوی نه دا د بنده نه دا. تبارک الله ما وحی بمکتسبی وحی مکتسب نه دا کسب کړی شوی نه دا الله را لیکل دا. ولا نبی علی الغیب بمتهمی او نبی په غیب باندې متهم نه دی عالم الغیب نه. جواب او یا نزل روح القدس دې نزلو دا نازل کړي دا کتاب نازل کړي خو الله دې نو مانو ک نزلو را کوز کړي دا کتاب را کوزول جدا دي را لګل جدا دي الله را لګل دي او جبريل را کوز کړي دي. ٹھیک شو
روح القدس روح پاک ستا طرف نا بالحق لپاس ظاهر حق یا بالحق په حکمت ولی چکلک کړي شي بده سره مؤمنان او د هدایت ته او زیرت ال پاد مسلمانانو ولقد نعلم زجر او منکرین له زجر ده ولقد نعلم او تاکي سره خبر یو انهم دا مشرکین یقولون وای بتور اعتراض چې انما يعلمو بشرن چې دې شریعه تعلیم ورکي یو بنی آدم نبی علیہ السلام یو کس څنګه بکې ناشته اګه تفاصیل کلی حداد او چې کله به خبره پیغمبر سام د دین کولی خلق و فلان کی سره ناز ټول از نغي ورته خو دې کنه دا د فلان کی پړاو دی او تخصیص نه همیشه دا خبري وي یا انما يعلم بشر تعلیم ورکې دي ته یو بنی آدم جواب لسان الذي لهجا او خبري لغت اوره لغت دا غچا یلدون الیه چې دوی غلط نسبت کوي هغه ته اجمیون اخو غیر عربی دی وهذا دا قران لسان عربی مبین دا لغت عربی واضح دی دا لغت عربی اور واضح لغت دیو اجمینا څنګه صادر دی شي عقل نکار واخلې بیا عقل شوی لیونیه بشکا عقل چې مان لري د الله پاتونو باندې الله توفیق نور کوي دوی ته او دوی له پاس عذاب دردناک انما یفترل آیات 101 سره متعلق دی هغه وی انما انت مفترن پیغمبر ته د ځان جوړي افترا کوي تو ورته وایا انما یفترل کذبا بشکا جوړي دروغ الذين خلق چې مان لري د الله پاتونو باندې واولئک هم الکاذبون او دوی دروغ وایونکي دروغجنی من کفر بالله تخویف دے لپاره د ناقضین او د عهد په ارتداد سره دا جمله الیکا زما د استادانو خيخي خبرې دي ښا او دا له پکار راشي تخویف لناقضین العهد بالارتداد تخویف لپاره د ماتون کو د وادو پس سره ارتداد سره آغا تامخ کی ویلو کمزے کی ولا تکونو کاللتی نقضت واوفو بعهد الله ولا تنقضوا الايمان دې کې د مسله ویلو وکانا نو سو هغه سره متعلق دی اے وادي مماتوي د کافرانو سره منځ دي کیږي دای مالیت اکثریت نه ممروبه کیږي چې وادي ممات کړي مرتد بشي ہاں کہ کافر در باندې زور کوي او مجبور کوي کلمې د کفر ته نو کې ځان بچاو د پاره په جبه اوه خیر دی خو زړه کې بکلک ساتي زړه په مسلې د توحید کلک ساتي ٹھیک شو من کفر بالله هغه چې اظهار د کفر کو په الله باندې من بعد ایمانی پس تر اړول د ایمان نه زما د شیخ ترجمه دا چې د من جزاء مقدره کا ناغه چې اظهار د کفر کو د الله باندې پس دا احکار کول د ایمان نا جزاء صدا فعليهم غضب تشوا په دې باندې الله غضب دی د مغضوب دی الا استثناء د غضب نه دا الا مگر غضب نشته من پاچا اوکریا چې د مجبور کړشه ویلو د کلمې د کفر په داسې حال کې چې تر کله کو په ایمان غایبانی نشته اوس مساج شو کنه آسان دی هغه څوک چې مجبور کړي شه په کلمې د کفر باندې تشوا او دې اظهار د کفر وک چا چې کفر وک نو دې غضب شه ها نشته غضب پاغه چا چې په دې چا جبر کړو اور خپل بچاو د پاره سرسری کلمه ویلو او ځل کله کو په ایمان باندې الا من وکړه مگر نشته غضب پاغه چا چې زور په کړی شي او زه مطمئنی په ایمان ولکن استدراک دے دغه جمله مقدره نه ولکن لیکن دې غضب من پاغه چا شرحت بالکفر صدرا چې پرانیستی په کفر باندې خپل سینا کفر باندې سینا کولاو کړی سمانا چې دا کفر اختیار کړی په شرح صدر سره په خوخه سره
فعليهم غضب فقيبان غضب دي دلانا ولم عذاب عظیم پوش لے کنا ذالک بانهم دا ولی عذاب عظیم ولی دی بانهم استحبوا الحیات الدنیا چې دی غوړه کړ دې ژوند د دنیا په آخرت اور الله توفیق نور کیا قوم ته چې کافران دي الله قوم کافر ته هدایت نور کوي ولی پای کې عناد دي اولئک الذین دا خلق دي طبع الله علی قلوبهم چې الله مهر لګول دي په زونو د دی باندې او په غوګونو د دی باندې ابصارم پسترګو دی پردي دي اولئکم الغافلون بے خبر دي ځان بے خبر کړي غافل معنا ځان قصدن اور عمدن بے خبر کړي دي لا جرم یقینا انهم فی الاخرۃ الخاسرون ذی په آخرت کې تاوانیان ثم ان ربک بیاستار للذین اجروا لپاره دا چا بشارتونه دي لپاره دا چا چې هجرت کړي الله په لار کې من بعد ما فتنو پس دوینا چې په دوی باندې ازمایښتونه او مصیبتونه راغلو د کفارنا ثم جاهدوا او بیا جهادوم کړي او صبر کړي په مصیبتونو باندې ان ربک من بعدها بشک رب ستا پس داس خصلتونو نا بعدها ای ضمیر حسلت راځي کا بعدها پس داس خصلتونو نا کم خصلت خصلت هجرت خصلت جهاد خصلت صبر لغفور رحیم بخون کے مہربان دے ثم تأتی کل نفس یوم تأتی کل نفس تخویف اخروی اثبات قیامت یوم اغرز تأتی کل نفس چراب شیار یو نفس اللہ په دربار کې تجادلو عذر به پیش کوي عن نفسها د نفسنا عن نفسها لطرف د نفس خپلنا عذر به پیش کوي لطرف د نفس خپلنا وتوفى كل نفس ما عملت اور پورا پورا کشي بدلا هر نفس د عمل د دي هم لا یظلمون او په دې مزياته ونشي او دلته دا تجادلو جګړه نه ده اگر از د جګړې نه ده بیا خدای سره څوک جګړه وکي خدا تجادلو په معنی د اعتذار ده ښا تجادلو عذر به پیش کوي خدا عذر کې به مبالغه کوي کانه یجادلو دا که یو سړی ته توه اکا کا معاف کړه اکا کا اتا ته اکا کا خدای اکا کا خدای اکا کا چې بیا وای نغه به سره معاف کړي مې مرد جنگ سره سلا کوي ته جنگ نه کوي هغه خبره بیا په مينتونو پیش کوي تو جادلو معنی د اعتذار خو صورت مبالغ دمر اعتذار بکئی چې گویا کې دا جدال دی مبالغتن وضرب الله مثلا ذکر د عذاب دنیوی په زمن د مثال کې علماء کرامو صلحاء کرامو سورۃ دخان کې دا مسله ده آل مکه د پیغمبر علی السلام بے قدری وکړه او الله د کتاب بے قدری وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری وکړي اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف الله په دې داسې لوګي راولي لکه د یوسف علی السلام په زمانه کې چې په خلق راغلي دی باندې فقر دمره غالب شو خورلو سکلو د پاره هیڅ شی نه ملاوي دا حتی کې چې اډو کې لرګي او دای پټونه خور او ابو سفیان راغ نبی اسلام ته چې خدای دې پاره د صلی رحمه واسطه درته کو الله نو سوالو کې زمو حالت بدل کی د دوی دا حالت چې بدل شو د عذاب دا به قدری د قران وا او به قدری د صاحب قران وا چې نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وضرب الله مثلا الله بیانې لپاره د عبرت ضرب الله مثلا الله بیانې مثال الله بیانې یو مثال لپاره د عبرت خلقو قريهن سمانه اهل قريهن هغه مثال دال دیو کلی دی کانت امنا چې دا کلو مطمئنه امن کې مطمئنتن خب سکون کې یات یا رزقها چې راتبه دې ته خوراک دې رغدن وافره د ضرورت مطابق من کل مکان د هر جهتا فکفارت دې کلیوالو انکار وکړه اے ناشکری وکړه فکفارت ناشکری وکړه نعمت امن ناشکری وکړه نعمت اطمینان بیان الله د خدای په نعمتونو فذاق الله لباس الجوع الله وسکو دی باندې
عذاب د لوګي اے لباس د لوګي والخوف د یری بما كانوا يصنعون په سبب د اعمالو چې دوی کول. علماء کرام لباس ته وي صادر ته وي، لباس خو کمیس پر تګ ته وي. الله ازاق الله لباس الجوع، الله اوسکو په دی باندې لباس ته لوګي. دا د لباس اضافت جوتا دا اضافت ته مشبہ به د مشبہ تا اصل معنی دا دا فذاق الله عذاب الجوع یا فذاق الله الجوع کاللباس. الله اوسکو په دی باندې راوست الله په دی باندې لوګا په شان د لباس. اصل داسو ٹھیک شو الله راوست په دی باندې لوګا په شان د لباس. دا لباس مشبہ به دی او جو مشبہ ده. ٹھیک شو کنه. اوس دا سی ولی اشاره دی کې دو خبرو ته ده. الله راوست په دی باندې لوګا په شان د لباس، لکه لباس د انسان نه محیط وي او انسان نه راګیر وي، دا لوګا په دی باندې راګیر وا. یا وجه تشبیه ده لکه سرنګي اثر د لباس په لابس باندې اخکار وي، نو اثر د جو اثر د لوګي په هر فرد باندې اخکارو. کپڑا د سپین اغوستي نو سپین کپړو والا اخکاری، نو د دوی په لاسونو اخپو باندې لوګا وسنګا بلاره بتل نو ډګریا کېدل با کله یو خوارته کله بل خوارته ودل. ٹھیک شو. او چې قتل باندې خوار پړکلو بما كانوا يصنعون دا په سبب د هغه اعمالو چې دوی وکول. ولقد جاءهم رسول منهم اراغله دوی ته پیغمبر دوی د جنسنا فكذبوا دون نسبت دروغو کا فاقذهم العذاب ونول دوی عذاب هم ظالمون چې ظالمانو. فكلوا دې د پوری حصہ اول د سورۃ وا او په دې کې سلور انواع ذکر شول. نورابی سوا متصرف دار چې یو الله دې او تفصیل دا وکنا وګورا الله پیدا کړی تاسو د میندونه، الله پیدا کړی د میندونه ماشومان، بیا وګورا په طرف د اسمان چروان کړی دي مارغان، او ګورا اوایا ما یمسکنا الا الرحمن، او بیا وګورا کورونو ته، بیا وګورا کورونه د تنبوان چې تاسو جوړوي د سرمنو او د وختونو او دارنګي د جتونو د بيزو او د ګډانو نه، او جوړ کړی دي کورونه د سمستو او قمیصونه چې بشه په دی باندې د ګرمای نه او د حملو د کافرانو نه. وګوره رحمتونه د رحمان. ٹھیک شو. دا مخکې مسله ذکر شو. اوس دیم باب د پاخره پورې ذکر د مسائل اربعو او پاخر کې طریقہ د دعوت په بیانولو د قران. وګوره دا تفصیلو د سورته نحل په فضل د رحمان. انما حرم فکلوا اخری دویم ایسا رد شرک فعلی فکلوا خره دا ما نه چلا در کړی دي حلالن طیبا او شکریا ادا کړه الله په نعمتونو کې تاسو چې یو الله بندگی کوی. ذکر د نیازاتو د غیر الله. انما حرم غیر الله نیازات مردار ښا بشک آرام کړی دي پتا سبحان مردار وینه بيدون کې هغه خد خنزیر او هغه شی چې واز پوښت کړی شي لپاره تعظیم او لپاره تقرب د مخلوقاتو پس هغه سوچ لا چار کړی شه دیتا په داسې حال کې چني دې حد نه زیات خورون کې انې کو تراوړون کې بشک الله دې بخون کې مهربان. ولا تقولوا متفرق ما سبق باندې ولا تقولوا او مو تاسو لما لپاره دا غسیز تصفوا السنتکم الکذبا چې وای دروغستا التصفو چې بیانې السنتکم الکذبا جبستاسو دروغلا اس هاذا حلال چې دا دنیا ذات حلال واذا حرام دا حرام دي. مو دا څه خبره لتفتروا الله الکذبا چې جوړ کې پر باندې دروغ آسو چې جوړې په الله باندې دروغ لا یفلحون کامیاب دي نشي. متاع قلیل خبر دے مبتدا مقدر دا لهم متاع قلیل دوی لپاره دا په دنیا کې لګوند نفع. ٹھیک شو. یا دا سوا متاع قلیل اے لهم متاع قلیل یا مبتدا حذف کا
متاعهم متاع قلیل د دوی نفع په دنیا کې نفع لګونه ده ولهم عذاب الیم وعلى الذين هادوا جواب د سوال چې تاسو دغه محرمات یا نور څه نشته نو په يهودو باندې غوامیخه او دا اوخ وغیرہ ولی حرام شو جواب وعلى الذين هادوا او پاکستان باندې چې يهوديان دي حرمنا مګه حرام کړو ما هغه شی قصصنا علیک من قبل چې ما تاسو دغه بیان کړو دینه مخکې او ما ظلمناهم هم پای ذاته نو کړي لیکن واغي چې په خپل ځان به ذاته کاو ثم ان ربک بیاستارب للذین عملوا السوء بجهاله لپاره دا چا عملوا السوء چې عمل کو د شرک الله بیاستارب لپاره دا چا عملوا السوء بجهاله چې عمل کو د شرک پنا پوهه ثم تابوا بیا توبه وکړه من بعد ذلك پس دینا واصل وخپل عمل درست کو ان ربک بشکر ربستا من بعدها پس دی خصلتنا کم خصلت چې عمل د بدای کړو او بیا توبه وکړه عمل د بدای کړو او بیا اصلاح د عمل وکړه پس دی خصلتنا لغفور رحیم عظمی پمان راجی کومګه ما سبقتا خو په اعتبار د خصلت سره هیڅ اعتراض نشته تابو واسلو ان ربک من بعدها اي من بعد هذه الخصلت كم خصلت خصلت توبه كم خصلت اي خصلت اصلاح عمل ان ابراهيم دلیل نقلی د ابراهيم عليه السلام او په دې آیت کې اول 15 صفات ابراهيم عليه السلام بیانېږي او 15 حالات ابراهيم عليه السلام او بیا ماموریت پیغمبر علیہ السلام په اتباع ابراهيم علیہ السلام اول صفاتونه وګوره ان ابراهيم بشک ابراهيم علیہ السلام کان امتا ود یو امت الله اکبر ابراهيم و امت یو ابراهيم امتو یو ابراهيم ته امت وي څه مطلب و ابراهيم یو امت معنا یو فرد خو کمالات پشان د امت وو یو فرد یو کس ابراهيم وو یو کس یو فرد خدای ته امت ولوي اعمال دغي کمالات دغي خوبیان دغي پشان د پورا امت وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد ليس على الله بمستنكر الله باندې خبر سپر ناشنا نه ده چې پورا عالم په یو سره کې جمع کی الله اکبر جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار ٹھیک شو کنا اے بل صفت قانتا للہ تابعداری کو ان کے ود اللہ دریم صفت حنیفہ یکسو ولم یکن من المشرکین انو د مشرکاننا شاکرا لانعمه اے شکر ادا کوم کې د الله د نعمتونو اجتباو الله موږ دې غوړه کړو وهداو پیدا کړو الی صراط مستقیم په صراط مستقیم اور کړو موږ دې ته په دنیا کې خسته بدلی او انه فی الاخرته او دې په آخرت کې لمن الصالحین خامخد کامل کامیابی مندون کو نه وي کدا یاد کچ چرته کې د پیغمبر په صفاتو کې صالح راضی نو مراد پته نه کامل فی الصلاحیت وی کامل فی الصلاحیت سو کی اے معصوم کامل نه سو کی چې چرته تی ګناه نشي او چې چرته تی ګناه نشي نه سو کی خو پیغمبر ثم وحینا الیکا بیان و یکرتا تا ان تبی ملت ابراهیم چروانو صاحب دین د ابراهیم چې یکسو ده ها یا ملت ابراهیم حنیفه په داسې حال چې یکسوی الله تا یا داس ابراهیم چې یکسو الله تا وما کان من المشرکین انما جعل السبت جواب د سوال مقدر علماء کرامو هر کله چې د ابراهیم علی السلام مقام بیان شو مشرکین اعتراض شروع کا چې ته وای چې ابراهیم او ابراهیم تابعداري ده نو ته خود ابراهیم مخالفي ابراهیم علیہ السلام دافتی عزت بکاو احترام بکاو اتو دافتی عزت نہ کہے
ته خو د جمعې تعظیم کوي د جمعې درځ احترام کوي پوښوي نو ته څنګه ځان ته ابراهیمی وای نو انما سره جواب ابراهیم علیہ السلام په دین کې یوم د تعظیم هفته نوا بلکې جمعه البته تعظیم د جمعې لازم کړی شو په بنی اسرائیل باندې اغم لوجد اختلاف د دوی نه خپل پیغمبر سره تمسوي دې کې لوی دریاب بند شو هفته تعظیم پچاو په يهودو باندې هغه په یو وجه سره چې دوی اختلاف وکړ خپل پیغمبر سره مسله یاد کړه بنی اسرائیل تویل شله چې په هفته کې یو ورځ خاص کړي چاغي کې بتاسو دنیا امور نه کوي ابد الله عبادت ته لپاره خاصي خود الله خوخه او د پیغمبر خوخه په جمعې ورځ ده الله خوخه په جمعې ده پیغمبر خوخه په جمعې ده دی ظالمانو د پیغمبر خوخه او نه منلا او د الله خوخه او نه منلا په زمونږ له هفته پکار زمونږ له سبا کار ده هفته پکار دا هفته چې ونه دی به د هفته تعظیم کو تر دې پر چې زمانه د قسطنطین بادشاہ رانا قسطنطین تیجو کنه په خوا په طالبانو خطونه لیکل کنه او وی به قسطنطین یو لیکل څنګه به لیکل کی ها دا قسطنطین بادشاہ په زمانه کې هغه پوره بیا قسطنطین باندې نصرانیت نهایت غالب شو چې غالب شو نغی هفته پر خدا چلو کو اتوار شروع کړه نو اوس په عیسایانو کې عیسایان داسې وایي په نصاراو کې اوس د هفته تعظیم شروع ده من کوم ورځ تعظیم کو زمونږ هم چوټي دي چای خو زمونږ نه چوټي مانه دي توار من مولیان طالبان زمونږ چوټي د جمعې وي الحمدلله من خو دې توار چوټي نه وي توار به سبق وي هفته پر زم سبق وي زمونږ چوټي د جمعې درځي دا الحمدلله موږ د جمعې احترام کو جمعې پر د لامو سنت اخلو عطر لګو چوغیب واغوندو پټکې په سر کو او کنا اجمه مدل راش اجمه زم چوټی دا الحمدلله دندې راخلا خپل کار انما جوړ سبت بشکا مقرر کړی شوی دی تعظیم درجه د هفته بشکا جواب بشکا مقرر کړی شوی دی تعظیم د خالی علی الذین پاغچا اختلافو فی چې چا اختلاف کړو خپل پیغمبر سره فی په بار د دې رز کې دا اختلاف کړو پیغمبر سره فی په بار د دې رز او هغه يهودانو عرب صاحب فیصلو کې پمنځ دي فرض د قیامت فيما كانوا فی یختلفون او دو الی سبیل ربک طریقه د تبلیغ آخر کې تاسو چې تبلیغ وکای دعوت ورکوا څنګه به ورکای اوله طریقه او دو الی سبیل ربک بلا خلق لرا دعوت ورکوا خلق لرا الی سبیل ربک په طرف دا لار درب خپل الی سبیل ربک خلق را بلا الی سبیل ربک لار درب خپل تا بالحکمت په حکمت سره والموت الحسنتی اپواز خسته سره بعد خلق تقریر کوي کنه ته او دو الی سبیل ربک بالحکمه نو ورته چې ها او بلوي خلق له حکمت سره حکمت څه مطلب هغه د تته بچی ته حکمت معلوم هم نه چې حکمت څه ته وي هغه حکمت مداهنت ته وي چې ها سره ملاد حکمت ته ورته کې د ستاپ کتاب کې د حکمت دا ترجمه وي خدای په کتاب کې د حکمت دا ترجمه عزرتین داماز غیر المانی دا دیوی او دو الى سبیل ربک بالحکمت بالمقالة المحکمت وهي الحجة القطعية سبحان الله بلا خلق لرا بالحکمت په خبره پخې سره پخه خبره بالحکمه بالمقالة المحکمت وهي الحجة القطعية بلا خلق دعوت ورکا خلق تا
بالحکمت په پخی خبر سره او حجت قطعی سره. تفسیر مظهری لیکي بالحکمه القرآن، قرآن سره بلا، قرآن سره دلائل واضحه سره براهین قاطعه سره ټوس ټوس دلائل ورکا. والموعظه او بل خلق لنا په واسره سمانا تخویف سره، انذار سره، ترغیب سره، تبشیر سره. بشارت الکا جنتیانو دا صفت ته، دوزخیانو دا صفت ته. چا کفر او شرک او دوزخی دي، چا توحید مسلو من لا پیغمبر تابعداري وکړه جنتی دي. دا دې بالحکمت بالحکمت وجادلهم او دانه چې بیا چپ ناشته وجادلهم جواب ورکوا د دوی باللتی بیا احسن په طریقې چا پخوي کې دا بی دینه سره در باندې اعتراض وکي او داغي جواب او جانماندان چې په پکور پځوا جادلهم جواب ورکا هغه طریقې سره چې بهتر وي علمی انداز سره جواب ورکا. هر پتا سے اعتراض وکي علمی انداز سره جواب ورکا. والموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة وجادلهم الناظر معانديهم بالتي احسن المناظرة والمجادلة من الرفق واللين. وصور سرمکا او دلیل ورته بیان کا. ٹھیک شو. ان ربک رب ساچره هو عالم بمن ضل عن سبیلی، الله په دې پال دغه چې خطا شوی د الله د لارینه، او عالم بالمعتدین، الله په دې پال د معتدین باندې هدایت والو باندې. اخر کې آداب وینا عقبتم کې پتا سره چا زیاته کړی او استاد بدلی وخراشین سبق ہے. وینا عقبتم اکی بدلا اخلی تاسو نفاقبو واخلی بدلا بمثل ما عوقبتم بی په مقدار داغه تکلیف چې تکلیف درکړی شو تاسو ته پاغي. یاس عاقبتم کې بدلا اخلی تاسو نفاقبو واخلی بدلا بمثل ما عوقبتم بی په مقدار داغه تکلیف عوقبتم چرا کړی شو تاسو ته پاغي باندې. ولئن صبرتم او که تاسو صبر وکړه لو خير للصابرین، دا به بهترین لپاره صبر ناکو. واصبر صبر کوا 5 امور. واصبر صبر وکا وما صبرک الا بالله، او نه دی عوض او بدل د صبر ستا مگر په الله. ولا تحزن علیهم، او غم کیو مغم جن کې په دې خلق باندې دعا. ولا تکو او مکیگا فی ضیق پتنگشیا کې په پریشانه کې مما دغه سازشونو نا یمکرونا چې دوی ستا خلاف کوي. پینځم څلورما ان الله مع الذین اتقوا، الله مدد متقین سره دی. پینځم والذین او هغه چا سره دی هم محسنون چې اخلاص را عمل کوي. اخر کې 5 امور شله. واصبر ولا تحزن ولا تکو ان الله والذین هم محسنون. صبر کوا غم کوا او پریشان کېګم مکر د دشمن نا، الله متقین سره دی، الله مخلصین سره دی. تیشوا آگ ان کر دے گی ان کو بون لا تکن فی ضیق مما یمکرون. دوی چکم اور ستا خلاف بلی دی ودا خپل اور پلمبو پخپل اسوزی طالب اس تکلیف نہ ملاوی گی بیغم شا. تا صورت ہوئی کنا. او آخر کې دیم باب په بیان د ذکر د مسائل اربعو، او په آخر کې طریقه د دعوت په بیانولو د قران. او ګوره زمارورا دا تفصیلو د سورته نحل په فضل د رحمان. زین دې کې اوسو کافی دي دا ز بدلو ما خو بس روزه کې بدلو نو بیا کال کې رانه کړی بیا می ورته خیال رانه شي. اوسو کافی بدلو ما او دې کې به اختصار کوم. ٹھیک شو. خلاصہ دغه امتیاز د سورت ممتازو پس سره، سورت ممتازو پس سزا د کې د ماکرینو سره چې دا چرته نو فخر علیهم السقف من فوقهم یاس فات الله بنیان من القواعد. پس سزا د مکر د ماکرینو سره سورت ممتازو. سورت ممتازو په ذکر د
انعام سرا ذکر د انعام چې الخيل البغال والحمیر او دا بل ذکر نشته ذکر د انعام سرا چاغي اقسام د انعام چاغه خیل او بغال او حمیر سورۃ النحل ممتازو په ذکر د انعام د البان سرا په ذکر د انعام د البان سرا سورۃ ممتازو په ذکر د انعام د غبینانو سرا او سورۃ ممتازو په ذکر دا او اوها ربک الی النحل سرا سورۃ ممتازو علماء کرامو په ذکر د مثال دا قوم چې پای قاصالی راغلی وا کلباس الجوع سورۃ ممتازو په اهمیت د عهود سرا او سورۃ ممتازو په ذکر کولو د سزا په نقض د عهدین سرا سورۃ ممتاز په دې خبرو چې حق پسیشا اگر چې افراد کم وي او غریبانانی باطل پس مزه اگر چې افراد زیاتی او مالداري اکثریت مالیت پس مزه حقانیت پس ځا اگر چې فقرا اور لګوي سورۃ ممتاز په انعام د حیات طیب سرا لپاره د موحد چې متبع د سنت وي سورۃ ممتاز په ذکر د کمالات د ابراهیم علیه السلام سرا سورۃ ممتاز امر د پیغمبر په اتباع د ابراهیم علیه سورۃ ممتاز په طریقې د دعوت په طرق ثلاثه سرا حکمت موعظه او جدال بالتي احسن سرا